سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. او دا پروګرام چې کوم دی نو دا یو صوبایي پروګرام دی. دا مهم په ډیرو حوالو دی. یوه حواله یې دا ده چې دا د 2 کالو پروګرام و، پایلټ پروګرام و. دا په کال 2018 کې شروع شوی او د دوی دا خیال و چې دا به مونږه په کال 2020 کې یا په دې کال په دې دسمبر کې به مونږ دا ختم کو. زمونږه که ریکوایرمنټ به پوره شي یا کوم کسان چې موږ غواړو نو هغه به پوره شي. خو داسې ونه شوه. نو څه کال بیا په دې دسمبر کې یو څو هفتې مخکې هغو دا پروګرام چې دی نور وغځاو، 6 میاشتې ایکسټینډ کو او دا یې د کال 2021 جون پورې وغځاو. دا پروګرام څه دی او د کومې صوبې دی؟ دا صوبه چې دا هغې ته برټش کولمبیا وایي، ډېره ښه صوبه ده او دا ټیک پایلټ پروجیکټ یا ټیک پایلټ پروګرام دی. ټیکنیشین یا انجینیر چې څومره دي نو په دې کې هغوی اخلي. په دې کې یو کم 13 شعبې دي یا کیټګریز دي د انجینیر او ټیکنیشین چې هغه په های ډیمانډ لیست باندې دي او هغو د پروجیکټ هغه څه دي یا په دې پروجیکټ کې هغو له دا کسان په کار دي. دا تاسو زما په سکرین دغه یو کم 13 کیټګریز لیدی هم شئ او دا به زه تاسو ته په لینک کې هم درکم، بل په ویب سایټ به درته هم وښیم چې څنګه تاسو ځان له ډاونلوډ کولی شئ یا یې کتی شئ د هغه ځای نه. د دې پروګرام طریقه کار څه دی؟ طریقه کار دا دی چې د ټول نه مخکې به تاسو ځان له په برټش کولمبیا کې جاب ګورئ. جاب به په دې کې موندل اسان وي په نسبت د نورو. د هغې وجه دا ده چې دا په های ډیمانډ لیست باندې دي. وخت هم ډیر وشو نو یو خو چې په های ډیمانډ لیست کې ضرورت زیات دی او چې ضرورت زیات وي نو بیا دوی هغه خپل ریکوایرمنټ چې دي هغه هم لږ نرم کړي. نو کیدای شي چې په دغه یو کم 13 کیټګریز کې جابس هم په اسانه میلاو شي. او بله خبره دا چې د دې دپاره سی وي یا رزومي ډیره مهم ده. ما د دې نه مخکې یو ویډیو په کنیډین فارمیټ دغه باندې د رزومي باندې جوړه کړې ده. نو که چا هغه نه کتلې هغه وګورئ چې په کومه طریقه باندې تاسو خپل رزومي ښه تیارولی شئ چې هغه دغه ATS یا د دوی دغه ټریکینګ سیسټم چې د هغې نه وځي او امپلایر ته ورسي. نو کله چې تاسو ته جاب میلاو شي بیا د هغې سټپس دي. د هغې نه پس به تاسو د دوی په ویب پورټل باندې پروینشل پورټل باندې رجسټریشن کوئ. د هغې طریقه به ته زه وښیم چې رجسټریشن به څنګه کیږي. دا رجسټریشن بالکل فری دی. کله چې تاسو دغه رجسټریشن وکئ نو دویم سټپ بیا دی چې دوی هر هفته چې دی دغه کنډکټ کوي، ډرا کنډکټ کوي. هر هفتهوار مخکې د دوی سلسله بل شان وه، خو اوس څنګه چې ما خبره وکړه دوی له کسان ډېر په کار دي نو دوی هر هفته دغه ډرا کنډکټ کوي. او کم چې په تاسو چې کله رجسټریشن وکئ نو تاسو به په دغې پول کې راشئ او ستاسو بیا د سکورینګ سیسټم غواړي. SIRS سکورینګ سیسټم دی د خپل چې لکه ستاسو سکلز کم دي، ستاسو تجربه څومره ده، ستاسو آیلټ سکور څومره دی او دغه 4-5 کیټګریز دي. په دې کې به ستاسو سکور ګورئ. نو کله که تاسو په خپل کیټګري کې د نورو کسانو نه په پول کې بره راځئ نو بیا به دوی دویم سټپ دی چې تاسو ته به دوی دغه درلیږي، دا انویټیشن لیټر در ولیږي. چې کله انویټیشن لیټر در ولیږي نو بیا به تاسو په 10 ورځو کې په دغه ویب پورټل باندې خپل اپلیکیشن جمع کوئ. چې تاسو اپلیکیشن کله جمع کوئ نو د دې سره به بیا تاسو فیس داخلوئ. هغه چې دی $1150 فیس دی. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن جمع کړئ نو تاسو ته به نامینیشن لیټر درشي او چې نامینیشن لیټر راشي تاسو ته نو بیا به تاسو د ورک پرمیټ او PR کارت دپاره اپلای وکړئ. بیا به دغه پروسس هغه نور تاسو ته وښیي. فیډرل په تھرو باندې څنګه چې دا ایکسپریس انټري د په هغې طریقه باندې څنګه چې اپلای کېږي نو هغه شانتې به بیا تاسو ته ورک پرمیټ PR کارت او بیا به شهریت درته هم میلاو شي. دا ټولې خبرې چې دي دا تاسو ته زه په یو ډیمو کې ښیم، تاسو ته په طریقه ډېره اسانه شي. خو دغه سټپس چې کوم دي په دې اصل کې په دغه ویب سایټ باندې ډېر زیات پروګرامونه دي او د یو بل سره ټول نښتي دي. نو کوم سټپس چې ته زه وښیم نو همدغه سټپس فالو کوئ. د هغې نه که تاسو اخوا دېخوا ځئ نو تاسو به کنفیوز کیږئ ځکه چې په دې کې ایکسپریس انټري والا پروګرامونه هم دي. په دې کې د دې ځای کسان چې کوم دي هغو دپاره پروګرامونه هم دي او انټرپرینور د ډاکټرانو دپاره نور دي او هغه ټولې په یو ځای کې یو بل سره ننستلي دي. نو تاسو بیا کنفیوز شئ. خو کوم سټپس چې ته ما وښول هغه ډېره اسانه طریقه ده. نو هغه سټپس تاسو فالو کوئ او ډېر په اسانه به تاسو دغه رجسټریشن د پروسس په طریقه به ځان پوه کړئ. نو راځئ چې ګورو یو ډیمو. ها ملګرو، دا د برټش کولمبیا د افیشل ویب سایټ دی امیګریشن.
دا تاسو چې کولاو کنه دلته براشي میګریټ ټو بي سي، خو دلته به خیال کوئ دا ډېر کنفیوزینګ غونتی کې دی. دا په دې کنفیوزینګ دی چې دلته ډېر پروګرامونه دی یو بل کې مکس شوي دي. نو دې ته به خیال کوئ. ګوره پروینشل نامینی پروګرام چې دی په هغې کې بیا دواړو باندې تاسو اپلای کولی شئ، بي سي پی ان پی سکل امیګریشن او بي سي پی ان پی ایکسپریس انټري بي سي. بیا انټرپرینور دا جدا دی. نو تاسو به ټول نه مخکې دې له راشئ. تاسو ته چې ما کومه خبره کوله د ټیک پایلټ پروګرام والا، نو دا چې کله تاسو کلیک کوئ نو دې خوا به تاسو په دې کې دا یو آپشن دی، دا دی بي سي پی ان پی ټیک پایلټ. خو دا بي سي پی ان پی ټیک پایلټ چې دی دا سب کیټګري نه ده، لکه کیټګري نه دی او سب کیټګري ده، دا په سکلډ امیګریشن دغه کې ده. نو دا دلته تاسو کتلی شئ چې دا د دغه پورې د دې جون 2021 پورې دی چې دی دا ایکسټینډ کړی دی. د هغې وجه دا چې لکه دیوله دغه کسان په کار دي. بیا د دې تاسو نور دا تفصیل کتلی شئ دلته چې الیجیبل اکوپیشن کوم چې ته ما ووینه دا تاسو دلته نه ډاونلوډ کولی شئ. دغه یو کم 13 ان ډیمانډ ټیک اکوپیشنز چې کوم دي هغه تاسو دغه کولی شئ، دیز نه ډاونلوډ کولی شئ، کتلی شئ. ښه، بیا څنګه چې ما خبره وکړه چې لکه دغه چې دی جاب آفر چې دی ستاسو نو د یو کال لپاره پکار دی. خو کوم وخت چې تاسو اپلیکیشن ورکوئ نو کم از کم 120 ډیز چې دي چې په هغې کې پاتې د اپلیکیشن په وخت. بیا دیو دا خبره لکه ویکلی انویټیشن لیږي. ما چې څنګه خبره تاسو ته وکړه چې هر هفته به د دیو قراندازي او په هغې باندې انویټیشن ځي او دا ډېر کویک پروګرام دی. دا نور ټول تفصیل تاسو دلته د دې کتی شئ. تاسو چې اپلای کوئ نو څنګه به کوئ، بهرحال دې نه به اوس موږ واپس وځو د دې کیټګري نه، ځکه چې دلته د دې اپلیکیشن چې دی نو دا د سکلډ امیګرنټ انډر دی، نو دلته دا جدا نه دی. ښه، دلته بیا موږ راشو د پی ان پی سکل امیګریشن له. دلته چې کله موږ راشو نو بیا تاسو کتلی شئ سکلډ ورکر دا دی. دا به تاسو اوپن کوئ او په دې سکلډ ورکر کې به بیا راځئ د ایم آی الیجیبل دا ټولې قصې خو پاتې کوئ چې څنګه به زه رجسټر کېږم، اپلای به څنګه کوم. دې له چې تاسو راشئ نو دا چې تاسو کلیک کوئ کله نو دیو به تاسو ته دا طریقه وښیي چې رجسټریشن څنګه کېږي، بیا انویټیشن څنګه کېږي، بیا اپلیکیشن، بیا نامینیشن. که نه خو تاسو تفصیل ګورئ نو دا اولنی ګایډ چې دی دا تاسو کولاولی شئ. خو چونکې ما خبره وکړه دا ډېر دا ټول دغه په دې کې مکس کړي دي، دا څومره کیټګریز چې دي سکل امیګرنټ او ایکسپریس انټري بي سي پروګرام ګایډ، نو دا به تاسو کنفیوز کوي. خو خامخا یې ګورئ نو بیا د آخري دغه چې کوم دی د آخري 2-3 پاڼې چې کومې دي دا به تاسو راشئ دی له. زه اوس راځمه دی له. نو دا ټیک شو اپینډکس 1 بي سي پی ان پی ټیک پایلټ. نو دا تاسو کتلی شئ چې لکه څه ډاکومنټس پکار دي او څنګه طریقې کار دی د ټول. نو دلته دا تاسو ټول کتلی شئ او هغه دغه پکې هم ده بیا چې لکه ستاسو کم از کم 100 ورځې پاتې دغه خبرې دي کومې چې ته ما وکړې. ښه، دا خو د دې تفصیل دی. په دې کې اوس لکه طریقه کار دا دی چې رجسټریشن که نه ټول نه مخکې خو به فری رجسټریشن کوئ او فری رجسټریشن چې دی نو هغې له به تاسو دلته دغه کولی شئ. دا دی لیکلی دی هاو ډو آی رجسټر که نه بي سي پی ان پی آنلاین. نو دا چې تا کله تاسو کلیک کوئ نو دلته به راشئ، اول دلته تاسو رجسټر کېږئ نو دا دلته لیکلی رجسټر، نو د دې باندې به رجسټر شئ او دوی چې بیا څه ډاکومنټ څه غواړي نو هغه به ټول تاسو دغه کوئ، دا په دې کې ورکوئ، هغو ته به دغه پرووایډ کوئ. ښه، چې کله تاسو رجسټر شئ نو دوی بیا لکه واټ هیپن نیکسټ نو دوی بیا SIRS چې دی دا سکور به ستاسو ګوري. دا سکلډ امیګرنټ دغه دی، دا رجسټریشن سیسټم دی ته وایي. نو په دې باندې به دوی ستاسو دغه ګوري، دا سکور به ګوري چې سکور لکه دا سکور به دې په څه جج کوي. دا ټوله خبره یې دلته لیکلې، لیول اف ایجوکیشن ایکسپیرینس او انګلیش پروفیشنسي په هغه باندې سکور جج کېږي. دا چې کله تاسو په دې پول کې د یو کال پورې به ستاسو دغه یي دا رجسټریشن به برقرار وي دلته. دا تاسو به دلته بیا دویم سټپ چې دی نو هغه هر هفته چې څنګه ما ووایي چې دیو انویټیشن لیږي نو دویم دغه بیا چې دی هغه د انویټیشن سټپ دی. نو چې کله تاسو ته انویټیشن درشي هاو ویل آی بی رینک که نه ما نمبر یې به څنګه راکړي نو دا په دې کې تفصیل لیکلی دی. بیا څومره خلک انوایټ کوي نو دلته کو تاسو وګورئ نو انویټیشن ټو اپلای دا خلک په مخه دا دیو په هر شعبه کې دا خلک انوایټ کړي دي. دا دسمبر 8 2001 باندې هم انوایټ کړي وو، دا بیا په 8 دسمبر باندې انوایټ کړي دي که نه. دا تفصیل تاسو بیا تاسو کتی شئ په دې کې.
بیا چې د کله چې تاسو ته انویټیشن لیټر راشي نو بیا به تاسو په 120 دغه کې دننه چې دی دا به بیا تاسو دغه اپلیکیشن به ډکوئ. نو تاسو چې کله دغه اپلیکیشن within 30 کلندر ډیز ټیک شه 10 ورځو کې به تاسو دغه چې دی بي سي پي هغه چې بي سي پي ان پي آنلاین کوم چې تاسو رجسټریشن دغه نو په هغې باندې به بیا ساین ان شئ او بیا به دغه فارم به تاسو ډک کئ. کله چې تاسو دا فارم ډکوئ نو دلته اوس دیو به دا وایي چې $1150 د دې پروسیسنګ فیس دی. نو دغه چې بیا تاسو اپلیکیشن ډک کړئ نو دوی به تاسو ته بیا نامینیشن در ولېږي او نامینیشن چې تاسو در ولېږي نو بیا به تاسو ورک پرمټ ته اپلای کوئ او بیا به د هغې نه پس چې دی دا دی بیا یو سبمیټډ یور اپلیکیشن بیفور یور نامینیشن سرټیفیکیټ ایکسپایرډ. نو دوی چې کله تاسو نامینیټ کړئ نو بیا به تاسو IRCC ته په هغې دغه فیډرل ګورنمنټ ته بیا تاسو هغه خپل اپلیکیشن ولیکئ او بیا به تاسو دغه درکړي دا PR کارډ به درکړي او دلته به راشئ او بیا به ستاسو سټیزنشپ وشي. نو دا د دې پروګرام یا ټیک پایلټ کوم خصوصي دی پروګرام دی دا د BC ملګرو ډېمو تاسو وکته او تاسو پوه شوي چې څه طریقه کار دی کوم سټپس فالو کول غواړي. یقینا چې اسان کار نه دی. تاسو چې کله جاب ګورئ نو تاسو به ډېر وخت لګي تاسو به ډېر انرژي ویسټ کیږي. خو لکه دا داسې خبرې دي چې په دې کې که یو ځل ستاسو کار وشي نو ستاسو ټول مستقبل روښانه شي. ستاسو کوم را روان نسل چې دی هغو ته هم ډېر سهولیات په لاس راشي. نو په کار ده که دې دپاره تاسو لږ غوندې محنت کولی شئ لږ غوندې سرچ یا ریسرچ کولی شئ او لږ وخت ورکولی شئ نو دا به ستاسو او ستاسو د راتلونکي نسلونو دپاره ډېر زیات ښه. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.